بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوهم وقف تام. وقف تام باندې خو پوهیږئ ان شاء الله. تام څه ته وایي؟ پورا. دلته وایي وقف تام د وقف اختیاري په اختیاري کې د مقبول هغه قسم دا چې یو تلاوت کوونکی یا یو قارئ صاحب محترم د قرآن کریم په داسې یو آیات او داسې په یو کلمه او په جمله باندې ودرېږي چې د هغې معنا مکمله شي، چې د هغې معنا مکمله شي، تام شي. تام ده که نه؟ معنا مکمله شي. او لما بعد سره څه معنا ما بعد او ما قبل مخکې، دا اصطلاحات دي، ما قبل او ما بعد. ما بعد یعنی کوم ځای کې چې تا وقف کړی د هغې نه وروسته چې کومه بله کلمه را روانه ده، د هغې نه وروسته چې کوم آیات را روان ده، له ما بعد سره کوم لفظي او معنوي ارتباط ونه لري. متوجه شولئ؟ وقف تام هغه وقف ته ویلی کیږي چې یو تلاوت کوونکی یو قارئ صاحب محترم په یو داسې آیات او کلمې او جملې باندې ودرېږي چې دغه کلمه چې په کوم باندې ته ولاړې دا وروسته راتلونکې کلمې سره یعنې د ما بعد کلمې سره هیڅ قسم نه لفظي او نه معنوي ارتباط لري. ځکه یو جمله د بلې جملې سره یا به معنوي ارتباط لري او یا به لفظي ارتباط دی، یا به لفظ د لفظ سره څه شی وي؟ نښتی وي، او یا به معنا د یو بل سره نښتې وي، د یو بل نه بغیر د معنا نه مکمل کیږي. دلته وایي په داسې ځای باندې وقف وکړي چې دغه کلمه د ما بعد وروسته راتلونکې کلمې سره هېڅ قسم معنوي او لفظي ارتباط ونه لري. متوجه شولې په دې خبره باندې؟ ونه لري. ګوره ونه لري. دلته مثالونه تاسو وګورئ. معمولا دا وقف یعنی دا تام وقف دا د قرآن کریم د آیاتونو د قصو په آخره کې راځي. یعنی آیات تکمیل شوی وي یا قصه تکمیله شوی وي یا صورت ختم شوی، یعنی داسې ځای کې راځي چې هلته مکمل بحث ختم وي. ځکه ما بعد سره چې لفظي ارتباط هم ونه لري، معنوي ارتباط هم ونه لري، خو دا باید په همدغسې ځای کې وشي چې یو واقعه شروع وي، یو رکو، دوه رکو، درې آیاته، څلور آیاته، او همغه ځای کې هر څه کېږي ختمیږي. په دغسې ځایونو باندې ودرېدلو ته ویلی کېږي وقف تام. اوس وګورئ دې مثالونو ته وګورئ. سورة بقره چې کله شروع کېږي هدى للمتقین، ورپسې د ټولو آیاتونو کې د متقیانو اوصاف بیانوي. متقیان څوک دي؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. درې صفتونه د متقیانو په دې آیات کې بیان شو. ورپسې آیات کې بیانېږي چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. درې هلته بیان شو. متقیان څوک دي؟ په غیب و ایمان لري، مونځ قایموي، کوم رزق چې ورته الله تعالی ورکړی د هغه یوازې نه خوري بلکې انفاق فی سبیل الله هم کوي. بیا وایي متقیان مزید صفات، په دې کتاب هم ایمان لري، قرآن، په مخکینیو کتابونو ایمان لري، صحیح شو، او یوازې په کتابونو نه په ورځ د آخرت هم ایمان لري. دا دو آیاتونو کې شپږ اوصاف د چا بیان شول؟ د متقیانو. ورپسې آیات کې بیا د متقیانو نتیجه ښیي. چا چې دغه اوصاف پکې دي اولئک هم المفلحون علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. د دغې موضوع چې د متقیانو اوصاف شروع کړی په هم المفلحون باندې څنګه شول؟ ختم شو. اوس په هم المفلحون باندې ودرېدل دا وقف تام دي. چې دي؟ ځکه د هم المفلحون د ما بعد سره ان الذین کفروا سره نه لفظي ارتباط لري او نه معنوي. لفظي خو نه لري. هم المفلحون باندې هر څه ختم شو. ان الذین کفروا باندې مکمله موضوع څه کېږي؟ بدلیږي. دلته د متقیانو اوصاف بیانېدل، هلته و تا ته اوس کافران درښیي.
موضوع څه شو؟ معنوي ارتباط شته؟ ځکه دغه ځای پورې متقیانو بحث و، اخواته د کافرانو بحث ده، بیا ورپسې د منافقانو بحث ده په نورو ورپسې 2 آیاتونو نه اخواله. نو دغسې ځایونو کې چې مکمله یو موضوع ختمیږي او بله موضوع شروع کیږي، یو موضوع ختمیږي او بله موضوع شروع کیږي، د موضوع په آخره کې چې ته ودرېږي، وقف کوې، سا اخلې، دې ته کوم وقف وایي؟ وقف تام. واضحه شو انشاءالله. دا یو مثال ته ورکړی و که نه، اولئک هم المفلحون باندې وقف وشي او ان الذين كفروا سواء څخه بیا شروع کول، ځکه اول آیات کې د مؤمنانو بحث ده، ورپسې آیات کې د کافرانو بحث ده. د دوو جلا جلا بحثونو په منځ کې ودرېدل او وقف کول دې ته ویل کېږي وقف تام. یعنې دلته هر څه مکمل شوي دي. دا 13 آیات چې ما ختم که د ما بعد آیات سره هیڅ قسم لفظي او معنوي ارتباط نه لري. په منځ د کلمې کې هم کله کله راتلی شي لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني. اذ جاءني باندې دلته موضوع ختمه شوه. وكان الشیطان للانسان خذولا. دلته اوس مستقله آیات په منځ کې ده خو موضوع ختمه ده. موضوع ختمه ده. نو دغسې ځایونه باندې چې موضوع ختمه وي هغه که د آیات په منځ کې وي، هغه که د صورت په آخر کې وي، که د آیات په آخر کې وي، که د رکوع په آخر کې وي، چې مکمله کوم ځای کې چې توقف کوې د ما بعد سره هیڅ قسم ارتباط معنوي او لفظي ونه لري، دې ته ویلی کېږي وقف تام. صحیح شو؟ حکم د ده حکم څه شی ده؟ د مخکیني حکم څه شی و؟ واجب و. په دې باندې یعنې وقف تام باندې ودرېدل بهتر دي، ودرېدل بهتر دي، او د ما بعد نه ابتدا او شروع وشي. د ما بعد نه یعنې ما څه به دلته ابتدا پکار ده، چې ما بعد نه شروع کېږي هغه ته څه ویلی کېږي؟ ابتدا. او چې ما قبل نه شروع کېږي اعاده. یعنې په دې وقف باندې اعاده نه ده پکار، شی پکار ده؟ ابتدا پکار ده. کوم ځای نه ابتدا؟ د ما بعد نه. او دا کومه خاصه نښه نه لري، دا کومه خاصه نښه نه لري. همدا د معنا په نظر کې نیولو سره دې وقف ته کتل کېږي چې ته مخکینی معنا ختمه شوي او د نوې موضوع شروع کېږي، نوې بحث شروع کېږي. د دوو بحثونو په منځ کې وقفه کول او دا در سره جلا کول دې ته ویل کېږي وقف تام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.